سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. یو موټر بم په سرپل کې د پولیسو له لوري کشف او شنډ کړی شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي ترهګرو غوښتل د دغه موټر بم په وسیله چې نږدې 1000 کیلوګرامه چاودونکي توکي پکې بار وو په سرپل ښار کې یو برید ترسره کړي، خو تر هغې مخکې تېره شپه د یاد ولایت په لویه لار کې کشف او شنډ کړی شوی دی. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو یو کس هم نیول شوی دی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي او قومي مشران له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنو په پایلو کې د لاسوهنو او د دغه ملي بهیر د جنجالي کېدو مخنیوی وکړي. دوی تېره ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې ناسته کې له ټاکنیزو کمیسیونونو یو ځل بیا وغوښتل چې رڼې او تقلبي رایې سره بېلې کړي او د ټاکنو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې ټاکل شوې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې 10 ورځې وروسته او وروستۍ پایلې د لړم پر 14مه اعلان شي. دغه د انتخاباتو دغه تیر شوی دور چې تیر شو، یعنی موږ د دې نه ملاتړ کوو، موږ په دنیاوالو باندې غږ کوو، موږ په انعاما باندې غږ کوو، موږ په خپل حکومت باندې غږ کوو چې د درغلیو او د دې مخه ونیسي، زموږ رایې ته په درنه سترګه وګوري. قومونو قرباني ورکړې ده، په سختو شرایطو کې راوتلي دي، په ځان باندې خطر منلی، حتی مرګ په ځان باندې منلی دی او اوټونو ته راغلي اوټونه یې ورکړي دي. موږ د دې نه ملاتړ کوو او د انتخاباتو په مستقل کمیسیون او د شکایت په مستقل کمیسیون باندې زه د مومند شورا د قومونو د ادرس نه غږ کوم چې شفافې رایې د چټلو رایو نه بیلې کوي. مشرقي ولسونه دوه خبره نه مني، یو خو بیخي نه مني او دا بل هم نه مني چې یو د تقلب د انتخاباتو چې د کومې ټاپې په موږ لګوي او بل دا کوم سیمې خاردار چې پاکستان تیروي په مشرقي کې دا موږ ته د منلو وړ نه دی، بالکل نه یې منو. ولسمشر غني د هیواد له یو شمېر فرهنګپالو سره یو ځای د پغمان په بالاباغ کې د اماني عصر له بیا رغول شویو ماڼیو لیدنه وکړه. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړ ادارې د مرستیال په وینا د بیا رغونې دغه چارې د ارګ عملیاتي واحد له لوري د دولتي بودجې پر مټ روانې دي او دغه واحد ځانګړی په ټول هیواد کې پر 200 پروژو کار کوي چې ځینې بشپړې شوي او د ځینو د بیا رغونې چارې دوام لري. ښاغلي غني د پغمان په بالاباغ کې د اماني پیر د بېلابېلو رغول شویو ماڼیو له نندارې وروسته فرهنګپال ته د وینا پر مهال وویل افغانستان په راتلونکو کلونو کې تر هر څه زیات فرهنګي احیا ته اړتیا لري. موږ باید د خپلې خاورې هره برخه افغان ماشوم ته تمثیل کړو او په دې برخه کې د لیکنو ترڅنګ فلم، هنر، نقاشي او نورو بېلابېلو ابعادو ته هم باید پاملرنه وشي. ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې د فرهنګي احیا لپاره دې یو بنسټ جوړ شي چې دولت هر کال یو اندازه پیسې ورکړي او د فرهنګپالو په مدیریت دې په ښه توګه د فرهنګ د احیا او تولید لپاره ولګول شي. غزال حارس د افغانستان د تفتیش ادارې د مشر په توګه غوره شوه. ولسمشر غني د نوموړې د پیژندنې په مراسمو کې وویل حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پاموړ پرمختګونه لرلي او اړتیا ده چې په دې برخه کې هڅې ګړندۍ شي. ښاغلي غني زیاته کړه چې د ولسمشر په ګډون که پر دولتي چارواکو هره ادعا موجوده وي د پلټلو وړ ده او د افغانستان د تفتیش ادارې د جوړول اړتیا هم همدا وه چې ناوړه مادي او معنوي استفادې وارزوي. د افغانستان د تفتیش ادارې مشر هم په دې مراسمو کې وویل د فساد پر وړاندې مبارزه وخت ته اړتیا لري خو هڅې کوي خپله دنده په سم ډول مخته یوسي څو پر دولت د خلکو باور اعاده شي. په هلمند کې د پنبې تولید 3 برابره کمښت موندلی دی. د دې ولایت کروندګر د دې کمښت لامل د پلور لپاره د بازار نشتوالی او همدارنګه د بست تسلي د کارخونو رکود بولي. دوی زیاتوي له دې سره چې افغان ولسمشر تیر کال ژمنه کړې وه چې د دې کارخونې د فعالولو لپاره به له ملي بودجې تخصیص ورکړي خو تر دې مهاله په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. او د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر بنسټ په روان کال کې به ورښتونه او سیلابونه ډیر شي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي مرکزي او ختیځ ولایتونه تر ډیره له طبیعي پیښو زیانمن شوي او دغه وزارت د تیرو کلونو پرتله د واورې او بارانونو ورښت نږدې بولي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.